چابهار، بهار همکاری ها یا چاه رقابت ها. آزادی جرگې ته ستړي مشئ. سلام بر حاضرین مهمانان، شنوندگان و بینندگان. او دغه راز د خواله رسنۍ کارونکو ته چې په اوپن جرګه کې زموږ پاڼې ټویټر، فیسبوک، انستګرام او یوټیوب مومي، ټولو ته درناوی وړاندې کوم. نن د افغانستان، هند او ایران پر درې اړخیز اقتصادي تړون غږیږو چې افغانستان ته د هند په ګډون سمندري لار پرانیزي. له دغو میلمنو سره عادل راز د اقتصادي همکاریو په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره، دکتر انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع، محمد همایون رسا د سوداګرۍ او صنایعو اوسنی وزیر، دکتر داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، کورودان رفیع الله له کونړ ولایت نه په دویم کتار کې د لومړۍ پوښتنه له دوی نه اخلو. رفیع الله په کل سره د چابهار بندر په باره کې وضاحت راکړئ او کوم امتیازونه چې افغانانو ته ورکړل کېږي هغې باره کې هم، او دغه امتیازونه به افغان شموله وي او که یو سم شموله به وي. راځئ هادي صاحب پیل کړي. هادي صاحب نه پوهېږم تاسې په لاسلیک کولو کې ګډون درلود که نه، لنډ که ووایاست افغانستان تل داسې حسرت خوړ چې یو بندر ولري، که خپلې وي خو ښه دی او که نه داسې مستقیم لاسرسی که ورته ولري. چابهار ته اړتیا څه وه؟ دغسې یوه اړتیا وه که نور څه وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چابهار ته اړتیا ډېره زیاته له دغه نه راپورته سوې چې زموږ روابط اکثر اوقات له پاکستان سره ښه نه اوسېږي او سره له دې چې کراچي هغه اصلي بندر د افغانستان د ترانزیت اجناسو لپاره دی، ولی اکثرا پاکستان په متاسفانه مداخله، سیاسي مداخله کوي او ډیر وخت زموږ کانتینرونه هلته بند پاتې کیږي او زموږ سوداګر له دغه حالت نه چې د ډیر ناراضه چې د اوسېږي او طبعا دا حالت نوی نه دی او پخوا هم سوداګرو غوښتل چې یو بدیل ولري. نو چابهار یو بدیل دی د کراچي په مقابل کې، خو زه باید دا ووایم چې کراچي نسبت چابهار ته ارزانه دی. موږ مطالعه کړې وه، یو کانتینر چې له کراچي نه افغانستان ته به راوړل کېده تقریبا په حدود د 1900 ډالرو کېده، اما له چابهار نه یو کانتینر په حدود د 400 تر 1500 ډالرو پورې صده کېږي. د چابهار اقتصادي اهمیت د افغانستان غرب او جنوبي غرب لپاره زیات دی، د شرق او جنوب لپاره د کابل منطقې، جلال آباد او مزار شریف دې خواته چې ډېر زیات مصارف د اجناسو دلته کېږي په هغه اندازه نه دی. یعنې موږ مجبور یو، د مجبوریت نه به موږ چابهار نه څه د استفاده کوو، نه له دې نه چې ډېر یو قوي اقتصادي دلیل ورته ولرو. اما که پاکستان زموږ مال راپرېږدي نو دا ښه به دا وي چې یو بدیل ولرو. پخوا هم په دې ارتباط باندې یو اقدام سوی، فکر کوم په 2012 کې زه هم چابهار ته تللی یم، هغه وخت کې هم موږ یو موافقه وکړله او چابهار بندر والاو تقریبا 50 هکتاره ځمکه افغانانو ته ورکړله او په هغه وخت کې موږ ځینې دغه ځمکې د تاجرانو ترمنځ البته شرایطو ورته تقسیم وکړ. وزیر صاحب، از نظر شما گرچه عادی صاحب گفتن که اموالی که از طریق ای بندر وارد خواهد شد با مقایسه به اموال وارد شده از کراچی قیمت‌تر میشه، در حالی که نظریات دیگه است که میگه ارزان‌تر است. به هر صورت شما معلومات دقیق‌تر خواهید داشت. چی نیازی بود که این قرارداد امضا شود؟ سوال شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه حضار گرامی. از دید ما خود چابهار یک اهمیت بسیار استراتژیک داره، نه که تنها به هند و ایران و افغانستان بلکه به تمام همین منطقه از نگاه اقتصادی بسیار یک از اهمیت ویژه برخوردار است. در اینجا از دید ما فکر میکنم که یک رقابت منطقوی شروع میشه، به خاطر از اینکه یک نقطه عطف است و در این نقطه عطف یک رقابت منطقوی شروع میشه. کشورهایی که در اینجا ذی علاقه است و ذی نفع هستند مثل چین و هندوستان و پاکستان و افغانستان و آسیای میانه همه
نظر به امکانات و منافع ملی خودشان پالیسی های اقتصادی و تجارتی خود باید ترسیم بکنند. با حساب خود افغانستان وقتی ما موضوع خود افغانستان رو بحث میکنیم، ما راه بدیل میخوایم. یکی از مهمترین پالیسی عامی است که ما باید راه بدیل داشته باشیم. مشکل اساسی که ما تا به حال با پاکستان داشتیم همین بوده که ما راه بدیل نداشتیم و حکومت وحدت ملی زیادتر تلاش همین بوده که راه بدیل مثلا راه چابهار باز شود، راه لاجورد باز شود، راههای دیگه که ما بعدا سرش صحبت خواهد کردیم با چین وصل شود. این راهها وقتی باز شود ما راههای بدیل می داشته باشیم و از نگاه قیمت بودنش بازم وقتی ما بحث میکنیم که ما مواد به کجای افغانستان کار داریم. با کابل اگر قیمت اگر با کابل به چون قیمت چی ارزانتر است، قیمت فاصله بین تا روزگانه تا نیمروز تا نیمروز مثلا فاصله بین چابهار تا نیمروز 700 کیلومتر است، ولی فاصله بین زرنج و کابل باز زیاد میشه. به او خاطر قیمت اگر ما مثلا مواد در قندهار و هرات کار داشته باشیم ارزانتر تمام در حالی که یک مقاله در سایت فارسی BBC میگه که حتی یک کانتینر که تا کابل انتقال شده به مقایسه کراچی از 500 تا 1000 دلار ارزانتر میفته. نمیفهم این احصایه کدامش دقیق است؟ ما فکر میکنم که تا به حال هنوز ما با قیمتی که مثلا چقدر قیمت تمام بشه، چرا چابهار به ما امتیازات زیاد دیگه میده. مثلا چابهار برای ما از نگاه که تنها از نگاه از این نبینیم که مثلا یک کانتینر دفعتا چقدر تمام بشه، ولی در چند ماه آینده مثلا تا چند سال نزدیک مثلا ما میتونیم که قیمت ها را بسیار تغییر بدیم. تشکر. استاسی ورده و از چابهار ته اړتیا و یعنی دغه یو ضرورت تاسو تم بریخیده، فکر میکنین ضرورتی بود که یک قرارداد دیگه هم یک بندر دیگه هم برای افغانستان تدارک شوه که اموال خود صادر و وارد کرده بتونه؟ تاسو په دویم کتار کې ملک اکبر د لوګر خبره کوم دیوه نه خو څلور لارې ایښې دي زموږ په پیږو کله د داود خان شهید تر ننه پورې دغه وزیرانو چربې خبرې کړي هېڅ موږ تر ګټه نه لیدلې. دوی به څوک تضمین وکړي چې دغه ارزانه تمامیږي او هغه قیمته تمامیږي. وزیر صاحب ول دا به بیا وروسته ګورو چې نو وروسته څه وخت ګورې ته اوس چربې خبرې کوې چې داسې ګټې لري هغه ګټې لري ګټې موږ ته څه وخت دا ګټې راکوي. دا څلور لسیزې کې موږ خلک په انحصار کې ساتلي دي، خلک غریبانان دي، د تاجکستان لاره ده، د بل لاره ده، مثلا د ایران ده. موږ خو باور نه لرو یعنې ته څوک تضمین وکړي دغه لپاره. تاسو په هغه کتار کې نوم مې انورلان ورید د زابل ولایت یو تن اوسېدونکی یم. دا چې د چابهار بندر د تړون لاسلیک کېږي دا د ملي وحدت حکومت یو ستره لاسته راوړنه ده. خو دلته یوه لومړۍ پوښتنه زه کوم، هغه پوښتنه دا ده چې د زابل ولایت کې چې د کومو ولسوالیو څخه تر مرکزه پورې کومې لارې تللې دي ټولې خامه دي یا خرابې دي. داسې زموږ میوې تر مرکز د ولایت تر مرکز پورې نه رسېږي، نو آیا دا به تر چابهار بندر پورې څنګه ورسېږي؟ دویمه پوښتنه دا ده چې په دې کې فساد په چابهار بندر کې، ځکه اوس که له نیمروز څخه تر کابله پورې کوم موټران یا کوم کنتران کوم مواد چې راځي د دې پر لارې باندې زیاتې پیسې ځینې اخیستل کېږي په ناقانونه توګه. لومړی مثال یې زه خپل ولایت زابل در کوم چې 10 ځایه د پولیس له لورې له دې موټرانو څخه په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي. ډېره مننه. عادله جان تاسې لطفا ووایاست د حکومت له نظره کومې اړتیاوې وي چې باید دغسې یو تړون لاسلیک شي؟ مننه ډېر زیات جنبش صاحب. د حکومت له نظره د حکومت اقتصادي پالیسي دا ده چې افغانستان آهسته آهسته حالا پر دې چې د غرب سره په اقتصادي مسایلو کې رابطه کې ټینګښت راوړي، په هغه اندازه باندې په منطقه باندې هم ډېر سخت تمرکز روان دی. په دې معنی باندې چې که افغانستان وکولی شي آهسته آهسته خپل ترانزیت منطقې ته نور هم پیاوړی کړي، دا نه تنها افغانستان ته بلکې د منطقې اقتصاد ته هم یو ډېر لوی مهم ګام دی. په دې معنا باندې نو په دې اساس چابهار افغانستان ته، ایران ته، هند ته او اسیا میانه ته په عموم ډول ډېر یو لوی مهم اقتصادي قدم و. په دې برخه کې نه تنها افغانستان بلکې د اسیا میانه ممالک هم اون اقتصادي بهرهمندي اخلي. نو او د افغانستان خپله د افغانستان د وګړو لپاره اکثریت هم دوستانو په دې باندې پوښتنه وکړله چې ولې زما په نظر باندې که افغانستان
هر څومره وکولای شي د مختلفو لارونه د آزاد بازار ته، د اروپا بازار ته، د اسیای مرکزي بازار ته لاره پیدا کړي. دا لاره کیدای شي چې د یو طرف نه، دوه طرف نه یا درې مختلفو طرف نه موسی زموږ په ګټه باندې ده. زموږ همیشه مشکلات زموږ د تجارانو سره دا و چې زموږ اموال په افغانستان کې یا په نورو بندرو کې په هر دلیل باندې چې د اموال بعضې اوقات په مناسب وخت باندې نه رسیدل، خصوصا په میوه او ترکاري باندې. نو که زموږ د ترانزیتي لارې د اروپا سره، د اسیای مرکزی سره نوری هم ټینګې سي، زموږ په ګټه باندې ده. تشکر. دکتر مرادیان، افغانستان همیشه در حسرت از این بوده که یک بندر دریایی بحری داشته باشه که مستقیما اگر نبود به شکل غیر مستقیم. و مثلا یک قرن پیش سراج الاخبار محمود طرزی نوشت که ای کاش یک بندر در بلوچستان می داشتیم. ببینید در سیاست دو چیز بسیار خطرناک است که دو چیز مکمل یکدیگر است. یک انحصار در سیاست می باشد که اگر این انحصار هم در سیاست داخلی خطرناک است و هم در سیاست خارجی. چون اگر شما اجازه بدین یک فرد، یک جناح یا یک کشور روی سیاست شما انحصار داشته باشند، این انحصار طلبی وابستگی به وجود می آورد و متاسفانه در افغانستان پاکستان توانسته بود روی ترانزیت و تجارت افغانستان یک انحصار به وجود بیارد و به خاطر انحصار پاکستانی ها روی تجارت و ترانزیت افغانستان و مسائل اقتصادی افغانستان باعث شده بود و باعث شده است که ما وابسته به پاکستان بشویم. یعنی این گونه نگرانی در مورد چابهار وجود نداره؟ نه، حال برای که ما به انحصار باید شکسته شود. شکستن انحصار به این معنا است که ما یک سیاست خارجی اقتصادی کثیرالمحور داشته باشیم. یعنی ما هم بتوانیم با پاکستان تجارت کنیم، هم با ایران، هم با آسیای میانه، به عبارتی که چند کارت ما باید داشته باشیم. اگر ما فقط کسایی که پروازی میکنند یک کارت داشته باشین خوب نیست. اگر توس هم باشه. بله، خوب خواهد بود که سیاست کثیرالمحور باشد، از جمله روابط اقتصادی ما با همین کشورها. ما نباید به این طرف بریم که چابهار رقیبی هست برای بندر کراچی در افغانستان. چون اگر اینطور باشد باز نشود که باز ما انحصار تجارت خودخور از پاکستان انتقال بدیم به ایران. این مهم است که برمیگرده از به مهارت و هنر ما افغان ها که چگونه یک سیاست منطقه‌ای کثیرالمحور داشته باشیم، ما بتوانیم با همه کشورها رابطه خوب و مبتنی بر منفعت متقابل داشته باشیم. ما باید با انحصار مقابله کنیم و اجازه ندهیم که هیچ کشور، حتی ایالات متحده آمریکا، در یک از ساحه‌های مربوط به افغانستان انحصار داشته باشه. شما خوشبین هستید که این انحصار از بین خواهد رفت؟ انحصار از بین خواهد رفت. البته متاسفانه ما افغان ها یک مهارت داریم، فرصت سوزی است. فرصت های زیاده که در این 100 سال اخیر در اختیار افغانستان بود، ما متاسفانه سیاسیون ما این فرصت ها رو سوختن به خاطر گپای دیگه. این هم یک فرصت است برای افغانستان. از این فرصت باید استفاده کنیم و به این معنا نیست که ما باید پلهای خودخور با پاکستان خراب کنیم. پلها باید حفظ شود، اما پلهای بیشتر ایجاد شود. تشکر. جواد اکبری از ولایت دایکندی در قطار پنجم سوال مطرح میکنه. سوال بنده ای است که چابهار خو ایجاد شد، چابهار نیاز به تأسیسات داره، اما سوال اینجاست که دولت افغانستان با توجه به مصارف گزافی که در چابهار انجام میشه، دولت افغانستان چه تأسیسات را اونجا آماده میکنه که جوابگوی تجهیزات باشه؟ یک و تأسیسات. و سوال دوم که آیا همین تأسیساتی که اونجا ایجاد میشه قناعت کشورهای زیدخل حاصل میکنه یا نمیکنه؟ بله، از نظر معیارها. بله، وزیر صاحب یک نشریه هندی از نشنال اینترست نوشته بود که این بخشی از حلقه مواصلاتی، یعنی همین چابهار بخشی از حلقه مواصلاتی است که نامش است دهلیز بین المللی مواصلاتی شمال و جنوب که بحر هند با مناطق وسطی اروپا آسیا ارتباط میده. سوالی است که اگر ما تاسیسات نداشته باشیم که رقابت کنه یا همسانی داشته باشه با تاسیسات ایران و آسیای میانه، اصلا این حلقه از بین میره و ما نمیتونیم حلقه وصل باشیم. پلان برای از این تاسیسات وجود داره؟ بله،
اصلا در نشته هندی امیر به نام دروازه طلایی هم یاد میکنن که دروازه طلایی همی دروازه است که چابهار نام بردن در اوجا. اینطور است که در قرارداد هم که امضا شده این شروع یک بسیار قرارداد عمومی است، ولی در داخل قرارداد بحثایی که صورت میگیره این است که به سطح معین صاحبا یک کمیته کاری تشکیل میشه و به سطح رئیسای عمومی دیگه کمیته کاری تشکیل میشه که ما را شناسایی بکنیم که در کجا باز همی زیرساخت هایی که در افغانستان ضرورت است ما با این زیرساخت ها رو بسازیم که ما یک مسیر را بسازیم که اگر آسیای میانه میریم چطور باید بریم و اگر تقریبا زیرساخت ها اگر در میاواخر متوجه شده باشین خود بخش اقتصادی در آسیا، یعنی آسیا به صورت عموم در حالت یک رشد اقتصادی قرار داره. مثلا چین با می عظمتش در حدود بین 6 تا 7% رشد اقتصادی داره. تمام زیربناهایی که سرمایه گذاری میشه زیادترین زیربناها در آسیا ساخته میشه. سفر آخری که ما امروز دکتر صاحب عبدالله در چین داشتیم، رئیس جمهور چین یاد کرد که ما امو یک کمربند یک راه را که گفت میسازیم، یکی از راهها قرار است که یک خط تجارتی بین چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران ساخته شود. این زیرساخت مثلا یکیش از مثلا زیرساخت دیگه که ما عملا سرش کار روان است در داخل خاک ایران. هندیات سرمایه گذاری که در رئیس قسمتی که خط ریل با سیستان و بلوچستان وصل کنه و خط خاف هرات هم انشالله به زودی ها کارش روان است. انشالله او هم خط ریل به هرات وصل میشه و از این طرف وقتی که به سیستان بلوچستان وصل میشه نیمروز هم بسیار نزدیک است. یعنی ما یک نقطه اتصال یعنی اگه میشیم مشخص‌تر بگوین این تأسیسات را که افغانستان قادر بسازه با این شبکه‌های جهانی وصل شود شامل چی چیزها خواهد بود؟ خط ریل، جاده‌های استاندارد بین‌المللی یا خیر؟ اصلا از جاده ها هم است ولی خط ریل زیاد مهم است، به خاطر که همین 5 کشور که ما یاد کردم یه خط ریل است. در کدام مرحله است؟ همین جاده دلارام زرنج با معیارهای بین‌المللی شاید مطابقت نداشته باشه، اصلاح میشه. حداقل اصلاح باید شود. یعنی شروعش همی است مثلا پورت‌های خشکی که باید ساخته شود در داخل افغانستان که ما گفتم که بحث‌های تکنیکی بعداً صورت میگیره، ولی در بحث‌های تکنیکی باید اونجا بحث میشه که مثلا ما در کجا پورت خشکی داشته باشیم که ما خود با چی. در این صورت یک سوال دیگه مطرح میشه، خیلی چقدر زود شما تخمین میکنین که بندر چابهار برای صادرات و واردات افغانستان مورد استفاده قرار میگیره؟ اصلا بندر چابهار مثلا امتیازاتی که فعلا برای ما میده، مثلا چیزی که تا به حال با پاکستان تا به حال به ما نداده، این است که اونا یک زون صنعتی هم دارن. در زون صنعتی مثل که برای افغانستان هم زمین در اختیار افغان هم قرار میده. مثلا ما میتونه تجار ما یا صنعتکار ما مواد خود اوجا برای پروسس و بسته‌بندی کنه و چون یک منطقه آزاد تجاری است ما سر مسئله تعرفه و بعضی صحبت‌های دیگه هم باز در کمیته تکنیکی بحث میشه که ما تعرفه ما چی رقم باشه و با چه شکل باید ما صادرات خود از اینجا شروع بکنیم. یعنی مرحله اول صادرات است. مثلا تا به حال ایران هم از بسیار سالاست که از سرک استفاده میکنه. مثلا ما هم تا یک مرحله که خط ریل به ما از سرک استفاده کرده میتونیم. سرک وجود داره، از سرک استفاده میکنیم، ولی بعداً برنامه وجود داره که خط ریل هم یعنی مرحله به مرحله پیش میره. تشکر. دکتر بهادی تاسیسات پوښتنه وشوه عادلانه ده، تاسیسات نشته او لاسلیکونه کیږي. څه پلانونه ستاسو له نظره شته دی چې دغه حلقه ونښلي له نړیوالو ترانسپورتي کړیو سره؟ یو خو هغه تاسیسات دي چې پخپله د بندر د انکشاف لپاره ضروري دي چې هغه پخپله ایرانیان کوي. هغه به پخپله ایرانیان کوي او زه فکر کوم چې هندوستان هم تعهد کړی دی چې هغوی هم یا په قرضي ډول یا څه په یو بل ډول هغوی تمویل کولی سي. څو کاله مخکې مشکل د چابهار سره دا اوسي، چابهار کې له 15,000 ټن نه زیاته کښتۍ هلته لنګر نه سوی اچولی او په داسې حال کې چې موږ ته ویلي چې دا 100,000 ټنو پورې چې دا لنګر اچولی سي کښتۍ لنګر. اوس مشکل دا دی یعنی باید هلته بندر دومره انکشاف وکړي چې هلته 100,000 ټنه کښتۍ لنګر واچوي. دغه اوس دغه ظرفیت نه لري. ممکن اوس پیدا کړی د 2 کالو مخکې خبرې کوم یا 3 کالو مخکې خبرې کوم. زه یوازې معلوماتو لپاره دغه وخت کې چې نه
لري اما افغانستان ضرورت دې ته لري چې خپل نور زیربنایي تاسیسات د زیات کړي. دا سړک ته دا خط د وسپنې لاره ده ولې دا تر دې پورې اړه لري چې په تجارت د چابهار لپاره له لارې نه څومره کېږي. که تجارت ډېر زیات وسیږي نو بیا خو په تجارتي معقولیت باندې هم موږ کولی شو چې حتی قرضه واخلو ډېر زر چې د وسپنې خط څه د هغه کو مخصوصا جوړ که کړو. منځنۍ اسیا هېوادونه مو غواړي له دې لارې سوداګري وکړي. اما که چېرته حجم د تجارت څخه کم وسیږي نو په هغه صورت سره بیا همدغه اوسنۍ تاسیسات چې موږ لرو چې سړکونه زموږ ډېر بد نه دي، په ډېر سطح هم نه دي، په ډېر جګه سطح هم نه دي، خو آب دیده موزه کشیده موږ به څه ګورو چې دا تجارت دی خصوصا د هند تجارت څه څومره به د دې لارې نه زیاتېږي. زه فکر کوم چې دلته ظرفیت زیات دی. هند صادرات اسیای مرکزي ته د پاکستان لارې نه بالکل درېدلي دي او هغوی که د چابهار لارې خپل صادرات زیات کړي او واردات هم چې د دې لارې نه زیات کړي، کیدای شي دا حجم تر دې اندازې پورې وسیږو چې موږ په اقتصادي معقولیت پر اساس باندې موږ وکولی شو خپل زیربنا بې له دې ځینې سره موږ سره کومکونه وسي همېسې د هغه کو جوړ کړو. خو دا به هغه وخت کې وګورو. اوس په دغه موافقتنامه کې کوم خاص تعهد د افغانستان لخوا نه ده سوی چې کوم زیربنایي تاسیسات د هغه کې جوړ کړي. دا ډېر عمومي هغه د موافقتنامه ده، یعنې اکثرا په همدغه ډول باندې څه د وشي بیا وروسته څه د کتل کېږي چې ضرورت کوم تاسیساتو ته او په کومه اندازې څه د ورته موجودي مطابق دغه به حرکت کېږي. تشکر. اوس تاسې ورده مهرباني وکړئ. تاسې په لومړي قطار د قطار اول باندې زما نوم عبدالرحمن د هلمند ولایت تاسو ته زحمت در کوم. زما سوال مستقیما جناب وزیر صاحب تجارت ته راجع کیږي که حدیث هم کوم نظر وړاندې کیږي به لا خبرې. موږ تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خپله په وچه کې راګیر هېواد دی، څرنګه چې افغانستان مصرفي او پر وارداتو بوتکي هېواد دی. راکړه ورکړه د کراچي له بندر څخه کېدل همیشه پاکستان د سیاسي کړکېچونو له مخې به ستونزې موږ تجاران ته دوی مخته کولې. آیا تاسې د چابهار د بندر په توافقنامه کې د واګې د بندر ستونزې چې موږ تاسې تجربه کړي کوم خاص تدابیر نیولي دي؟ یعنې غواړئ د تړون په محتوا باندې پوه شئ چې کم تضمینونه شته دی او افغانستان کم تعهدونه هغه مشکلاتونه چې فرمون د واګې ځان معرفي کړئ. خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. فضل حق طاهرزی یم له وردګ ولایت څخه. تر اوسه مېلمنو چې بحث وکړلو داسې یو ډول بحث کوي چې افغانستان یو کمزوری اړخ دی په دغې قرارداد کې، په دې معنی چې موږ ټولې ګټې موږ اخلو. زه فکر کوم تر ټولو پیاوړې رابطه هغه ده چې دوه طرفه وي. اصلي پوښتنه مې دا ده چې موږ خو له هند او ایران څخه دغه ګټه اخلو، واردات راځي راته، کار به زیاتېږي. دا ډېره مهمه ده چې موږ څه ورکولی شو، یعنې آیا د دوی کوم اړتیا موږ ته شته ده که نه؟ یعنې د موږ او د دوی ترمنځ که چیرې دوه اړخیزه رابطه وي دغه د چابهار بندر به تقویت به نور هم ورکړي. که چیرې یوازې موږ ګټه ترې اخلو دا به بیا هم داسې وي لکه کراچۍ، ځکه کراچۍ ته موږ هم احتیاج وو او عادي را باندې غواړئ وپوهېږئ چې افغانستان نورو ته څه ورکولی شي له دې بندره. مننه. پښتونګل رحیمي له سمنګانو ولایت نه په لومړي قطار کې ده. پښتونګل. د چابهار د بندر په پرانستلو سره د افغانستان او پاکستان په منطقه د اقتصادي او سیاسي چارو باندې به څه اغېزه ولري؟ ډېره مننه. عادله جانې د پاکستان د دفاع یو پخواني وزیر آصف یاسین ملک په دغه اوس وختو کې ویلي چې دغه د دریو هیوادونو هغه ورته د ائتلاف نوم ورکړی، یعنې هند، افغانستان او ایران. دغه ائتلاف پاکستان ته یو امنیتي ګواښ او خطر دی او دغسې نور اندېښنې هم څرګندې شوي دي. دغه تړون ستاسې له نظره د پاکستان سره په اړیکو باندې څه تاثیر کولی شي؟ موږ په دې امید او ارزو یو چې د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا د افغانستان پر اړیکو پر پاکستان په یو مثبته توګه اغیزه ولري. په دې چې څه په اقتصاد کې څه په سیاست کې همیشه د زموږ د ګاونډیانو امنیت او همدارنګه اقتصادي پیاوړتیا زموږ په ګټه باندې ده او همداسې زموږ اقتصادي پیاوړتیا او امنیت د همسایګانو په ګټه باندې دی. په دې معنا باندې چې کله دا تړون امضا کېدی په ډېر واضح توګه د ایران حکومت او همدارنګه د افغانستان حکومت وویله چې زموږ روابط د هر بل هیواد سره یو مستقل روابط دي. په دې معنا باندې چې که زموږ که چېرته سیاسي وي او که چېرته اقتصادي وي نو د افغانستان حکومت فکر کوئ ولې پاکستان کې د اندېښنې جوړې شوي که دا اطمینان تاسې نه دی ورکړی مستقیم، یوازې ویل شوي دي مخامخ تماس ورسره شته چې ورته ووایي چې دا
دغه ځای نه نیسي د کراچۍ یا مثلا د هند سره او د پاکستان سره روابط باندې یعنی د هغوی سره موږ مستقل روابط لرو. د پاکستان حکومت خودمختار دی چې هر څنګه فکر وکړي، مګر د افغانستان حکومت په ډیر واضح توګه دا ویلي دی چې افغانستان په خپل روابطو کې د همسایګانو سره په مستقل توګه برخورد کوي او افغانستان به هیڅ تاسو اندېښمن یاست چې د پاکستان دغه اندېښنه کیدای شي راتلونکي کې یو څه مشکلات جوړ کړي؟ موږ په دې امید یو چې داسې اندېښنه نه وي او دا اندېښنه که چیرته هم شته، آهسته آهسته افغانستان او د پاکستان حکومت په دې باندې پوه شي چې د افغانستان حکومت تعهد او صداقت د همسایګانو د روابطو ښه والي په اړوند باندې ډېر صادقانه دی او په دې برخه کې په ډېر واضح توګه د افغانستان حکومت ډېر جګ قدمونه هم اخیستي دي. نو د افغانستان کله چې دا موافقتنامه امضا شول، دا په دې معنا باندې ده چې دا یو اقتصادي موافقتنامه ده، دا کوم سیاسي برخه نه لري او د افغانستان کله چې په اقتصادي برخه کې مخته ځي باید زموږ همسایه هیواد پاکستان په دې باندې ډیر خوشاله اوسي. مختلف تعریفونه چې شته هغه هر هیواد خپل تعریف کولی شي چې هغه تعریف ولري، مګر د افغانستان د حکومت لپاره دا پیام ډیر واضح دی په دې معنا باندې چې زموږ روابط د پاکستان سره په ډیر مستقلانه توګه ولاړ دي. موږ کوشش کوو چې هر څه اقتصادي مشکلات چې په ترانزیت کې دي هغه له بینه لاړ شي او تخنیکي ټیمونه شته چې په دې برخه کې کار کوي. نو زموږ پیام دا دی چې په دې برخه کې کوم تشویش وړ خبره باید نه اوسي. تشکر دکتر. بله میشه موقف رسمی پاکستان هم بگم به خاطر از اینکه کسی که شما از نام میبرین و حال در حکومت نیست، ولی موقف رسمی پاکستان خود سرتاج عزیز وقتی که یاد میکنه میگه که ما کوشش ما است که یک هماهنگی بین دو بندر، مثلا بین بندر چابهار و گوادر داشته باشیم. یعنی بجای رقابت یک همکاری، یک رقابت مثبت، یک همکاری مثبت داشته باشیم. دکتر مرادیان با تاسو بله لند تایید صحبت‌های وزیر صاحب، یکی از موضوعاتی که ما همیشه باید سرازی تمرکز داشته باشیم مفاد مسائل اقتصادی تنها بر افغانستان نیست. تعهدی که پیامی که حکومت افغانستان همیشه داده این است که قاره آسیا یکی از جمله قاره های بسیار فقیر است و آهسته آهسته ما باید از این فقر بیرون برایم و به خاطر بیرون برآمدن از این فقر هماهنگی و همکاری تمام کشورها لازم است. دکتر مرادیان همه مثلا اینجا اظهار خوشبینی شد ولی همه در این خوشبینی شریک نیستن. مثلا ما یک نقل قول میکنم از نشریه آنلاین دیپلمات، میگه که با مجرد از اینکه شبکه چابهار با شبکه وسیع‌تر جهانی وصل شود حملات طالبان افزایش خواهد یافت و حداقل عناصری که با پاکستان وابستگی داره و اینا یعنی یک احتمال میتونه که شاید پاکستان نارضایتی خود از این طریق اظهار بکنه. درست است؟ خب ببینید کاملا درست است این پیش بینی به دلیل که در پاسخ به سال اول عرض کردم پالیسی پاکستان نسبت به افغانستان انحصار می باشد و این انحصار به این معنا میدهد که هیچ بازیگر دیگر نباید نقش فعال در افغانستان داشته باشد و هر پروژه سیاسی و اقتصادی که انحصار پاکستان به چالش بگیره دستگاه امنیتی پاکستان احساس خطر میکنند و تلاش خواهند کرد برای کارشکنی. یکی از دلایل ناامنی شمال افغانستان جلوگیری از تکمیل سرک حلقوی افغانستان می باشد، چون این سرک حلقوی هر وقت که انشالله آماده شود دسترسی افغانستان به چین، به آسیای میانه، به ایران بیشتر می شود و به همون اندازه اهمیت پاکستان در مناسبات و معادلات جیوپالیتیکس کاهش پیدا میکنه. پس متاسفانه پیش بینی که ما دارم پاکستانی ها تلاش خواهند کرد کارشکنی کنند. اما راههایی است که این شک و تردیدها ما اولا ما باید چند یکی که باید ما مسائل امنیتی افغانستان ما باید از دید یک مسائل جیوپالیتیکس ببینیم. متاسفانه خیلی وقتا ما جار جنجال های داخلی خود بیشتر اهمیت میدیم و نمیخوایم بفهمیم که گپای کلانتری هم در این منطقه وجود دارد. پس ایجاب میکند دستگاه امنیتی ما مسئولانه تر و سیاسی تر به مسئله امنیت نگاه کنند و از طرف دیگر دیپلماسی افغانستان که خوشبختانه پیامی که خانم عادل همچنین جناب وزیر صاحب گفت
گفتن باید بیشتر گفته شود که ما دنبال رقابت منفی با پاکستان نیستیم. بندر چابهار، بندر کراچی، اینا مکمل یکدیگر می باشند. برای هر دو بندر به اندازه کافی ظرفیت وجود داره. یک مشکلی که ما در منطقه داریم، در منطقه آسیای مرکزی تجارت بین المنطقه‌ای 5% از کل تجارت کشورها تشکیل میدهد. همچنین در منطقه جنوب آسیا بین 5 تا 7% تجارت ما با خود است و بیشتر تجارت ما با بیرونی‌ها می باشد. در صورتی که ظرفیت بسیار عظیمی در منطقه ما وجود دارد که اگر ما یک نگاه مثبت بتوانیم نهاده بسازیم، همه از این نگاه مثبت بهره می‌برند، از جمله پاکستانی‌ها نباید فراموش کنند که اونها بیشتر نیاز دارند به تجارت منطقه‌ای، چون تا 20 سال آینده جمعیت پاکستان 300 میلیون می شود و اینها باید 300 میلیون نفر برای از اونها کار و شغل و نان برای نفر. تشکر. آزاد جرګه د دوام لري. آزاد جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خبرونه ده پر رادیو تلویزیون او آنلاین. از شما دعوت میکنم که اگر میخواین مهمان ما در برنامه بعدی باشین به شماره 0704 60 60 60 زنگ بزنین و یا هم از طریق شبکه های اجتماعی اوپن جرگه، آزاد جرگه یا جرگه آزاد صفحات ما را در تویتر، فیسبوک، یوتیوب پیدا کنین و اینستاگرام همچنان. اگر خواستین از این طریق با ما تماس بگیرین. سوال میگیریم از سکینه از ولایت بامیان در قطار سوم تشریف دارن. بله سکینه. موافقتنامه چابهار یک موافقتنامه بود که آرزوی ما افغان‌ها بود که به این موافقتنامه برسیم، زیرا که امتیازات زیادی از لحاظ استراتژی برای کشور ما داره. ولی یک سوال کلانی که اینجا ایجاد میشه، آیا مشکلی که ما در بندر کراچی داشتیم، آیا مشکل هم بازم در بندر چابهار خواهیم داشت؟ آیا یک ضمانت کتبی چیزی وجود داره که ضمانت بکنه ما مشکل بعداً در آینده ها همونطور که با بندر کراچی داشتیم با بندر چابهار نخواهیم داشت؟ دکتر صاحب احدی، اگر شما بفرمایید بگوین که نمیفهم تا چه حدی از محتوای خود از این قرارداد آگاهی دارین که چی تضمین‌های برای افغانستان وجود داره؟ اینا اشاره کردن که اگر مشکلی که در کراچی تاجرای ما با او روبرو میشه در اینجا امیتو یک احتمالی وجود دارد یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مرحله اول خطری که از بندر چابهار یک استفاده سیاسی بر ضد افغانستان شود، ما احتمالش را قدر قوی نمیبینم. ایرانیا میخواهند که بدیل انکشاف بدن، این به نفع ایران است. انکشاف بندر چابهار برای تجارت افغانستان خوب است، با وجودی که ما بازم فکر میکنم قیمت‌تر است نسبت به او بدیل دیگر و برای هند فوق العاده مهم است. به این اساس هر سه کشور در این معامله برنده می باشند. ولی ما طویل مدت حد زده نمیدانیم که 20 سال بعد چی خواهد شد. 20 سال بعد آیا حکومت ایران احتمالی هست که از این استفاده کنه؟ خب ما عین معاهده حتی قوی‌تر با پاکستان داریم، ولی پاکستان سوء استفاده میکنه از او. 20 سال بعد و 40 سال بعد ما تصامیم خود به او اساس استوار کرده نمیدانیم. فعلا هم چیزی که پیشتر دکتر صاحب مرادیان گفت، این انحصار به نقص ماست و خوب است که ما بدیلی داشته باشیم، ولو که بدیل نسبتا قیمت‌تر بشود. یو شی ته خلکو سره دلته موجود ده، ما سوالونه مخکې لیدل او اوریدلې مې هم دي چې له افغانستان سره افغانستان او ایران لږ تر لږه دغه اوس د اوبو په سر باندې یو څه مشکلات لري. که فکر که داسې فرض شي چې دغه مشکلات دوام وکړي، دوی داسې کومه ماده په دغه تړون کې شته چې دوی به د چابهار له بندر نه د دغو نورو مسایلو لپاره کار نه اخلي؟ نه، دغسې کوم شی نشته ده په دې معاهده کې. خو له پاکستان سره هم زموږ په معاهده کې دغسې کوم شی نشته چې هغوی به ورنه استفاده وکړي. هغوی اداري سوء استفادې کوي. هغوی درته نه وایي چې ته خپل مال نسي وړی. هغوی درته نه وایي چې ته د حق د ترانزیت نه لري. موږ ډېره ښه معاهده د ترانزیت له هغه سره لرو پاکستان سره. ابټراک ما په خپله امضا کړې ده. هغه پاکستان په ګټه هم ده، د افغانستان په ګټه هم ده. اما 15-16 کاله تېر شول، تر اوسه پورې ابټا په صحیح ډول باندې سره نه ده هغه سوی عملي سوی او دایم هغوی تخنیکي و اداري مشکلات پیدا کوي. یوه ورځ کیدای شي چې ایران له دې نه استفاده کړي، خو په حالت کې بیا دغه منطق حاکم ده چې که ایران له دې نه سوء استفاده وکړله، موږ به د پاکستان نه څه استفاده وکړو. کیدای شي یو بل بدیل هم څه دراسي. دغه لاجورد لاره هغه له دې نه هم قیمته ده.
کله چې امریکایان مجبور شول چې خپل لوژستیکي مواد د دې نه چې د پاکستان کراچي له لارې نه راوړي مجبور شي د کسپین له لارې نه چې راوړي د هغوی قیمت 2 چنده سه اما بیا هم ښه ده چې یو بدیل موجود اوسیږي له دې نه هیچ شی تجارت نشي کولی که قیمت هم وزیږي. بالکل شما نگرانی دارین که اگر مناسبات در آینده یک خدشه وارد شود در مناسبات با ایران، مقامات ایران از بندر چابهار استفاده سیاسی بکنه؟ خانم در قطار سوم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. رانایم د جوزجان ولایت څخه وزیر صاحب څخه مې دا پوښتنه درلودله چې توپیر د چابهار بندر د واګه بندر سره په څه کې دی؟ آیا که ایران دولت مخالفت وکړي ستونزې به زموږ سوداګرو ته راشي یا نه؟ یعنی تاسو دا اندېښنه لرئ چې کیدای شي داسې وشي؟ کیدای شي لکه یعنی په مرور زمان کیدای شي چې ستونزې رامنځته شي. مننه. تاسو خبرې وکړې ځوانه دلته په اول قطار کې. زه فکر کوم ایران هم زموږ لپاره یو ګواښ دی، ځکه که نن پاکستان زموږ پر وړاندې تورخم تړي نو سبا لرې نه ده چې ایران هم زموږ پر وړاندې خپل سرحد وتړي. چې ولې همیشه بدبین و اوس ولې خوشبین؟ ګورئ موږ که د سلما بند وګورو، یعنی ایران هلته د ځان په خاطر چې هلته د اوبو ګټه وه، یعنی 2 ځله یې د هغوی د ویجاړولو هڅه وکړله چې د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. زما په نظر چې فکر نه کوم چې ایران د هم موږ ته دومره صادق شي که چیرې له دوی څخه تضمین واخیستل شي او په راتلونکي کې تضمین موجود وي، فکر کوم چې موږ په ګټه به وي. که نه فکر نه کوم یو ورځ نه یو ورځ به ایران هم زموږ پر وړاندې خپله دروازه تړي. وزیر صاحب پاسخ شما بفرمایید. اصلا اینجا دو مسئله است. یکی که راه بدیل، وقتی که ما راه بدیل داشته باشیم یعنی چانسی که اونا به خاطر که اونا بندر که باز کردن به خاطر تجارت باز کردن و میخواد که بندر فعال باشه، ما منافع ملی خود باید در نظر بگیریم. منافع ملی ما چی است که ما باید با اینا اول راه بدیل، مثلا پیشتر که ما یاد کردم راه لاجورد باید باشه، راه هوایی باید باشه، راه با چین باز میکنه باشه. با وقتی اینا هم فهمیدن که ما رقیب دارن، اینا بحث از اینا به اون شکل می باشه که با ما اونا وقت در رقابت آمد فهمید که ما را انحصار کرده نمیتونه، اونا با ما با بحث تجارتی میشن نه بحث سیاسی. دوم مسئله که بسیار مهم است مسئله عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی است که ما خوشبختانه در ماه دسامبر یک سال گذشته عضویت این سازمان حاصل کردیم. وقتی که عضویت این سازمان حاصل کردیم، برای ما اگر ما از این درست استفاده کنیم، یک ابزار است، اگر از این ابزار ما به شکل درستش استفاده کنیم، نه ایران نه پاکستان، چون ایران اصلا توال عضویتش نداره، ما میتونیم اگر پیش از ایران عضویتش ما اگر پارلمان ما منظور بکنه، ما میتونیم سر ایران شرط بانیم که ما در نایروبی وقتی که برای چی رفته بودیم در سازمان تجارت جهانی، در اوجا وزیر تجارت ایران از ما خواست که ما اونا را در قسمت عضویتشان در سازمان تجارت جهانی کمک بکنیم. سازمان تجارت جهانی 162 عضو داره، اگر یک عضو مخالفت کنه عضویت گرفته نمیتونه. ایرانی‌ها بسیار تلاش دارن که عضویت سازمان تجارت جهانی را بگیرن. ما اگر از اونها پیشتر بگیریم، ما شرط خود سرشان میمانیم که شما ترانزیت ما را مشکل ساختن برای ما مشکل ساخته نمیتونن. یعنی وقتی که ما بتونیم با ایرانی‌ها با تفاهم بحث بکنیم و شرایط مایی باشه که مثلا در آینده باشون وزیر صاحب منافع اگر گره بخوره شاید این مشکلات هم منافع گره بخوره و هم چیای منطقوی بخش اتصالات منطقوی که صورت بگیره، ما در اون صورت مفاد ما مشترک میشه. اینا اگر اون بندر بسته شود هم به نقص ما میشه هم به نقص از اونا میشه. بنابراین فکر نمی کنم که در اون حالت باز ایرانی هم یا پاکستانی هم تلاش داشته باشه که به نقص خود کار بکنه. تشکر. گلزاده سنگر له ننګرهار ولایت نه د قطر کې د کین لاس کې مهرباني. مننه. تاسو خو ټولو اړخونو باندې خبرې وکړلې، دغه امنیت په اړه باندې کوم معلومات ورکړي چې د امنیت څنګه دی او بل دغه د لارې امنیت په اړه باندې رڼا واچول شي نو ښه به وي. مننه. دکتر صاحب مرادیان، روی هم رفته راجع به امنیت سوال شد. امنیت ای بندر، امنیت ترانزیت از طریق از راههایی که از افغانستان میگذره و یک مسئله دیگه هم از واشنگتن پست نوشت که از نظر هندی ها امضای قرارداد و آغاز تجارت از طریق چابهار به طور بالقوه میتونه تاثیر مثبت بر ثبات در افغانستان داشته باشه. موافق هستین؟ بدون شک. ببین در قسمت
امنیت و ناامنی یک پدیده سیاسی می باشد. اگر ما سیاست خوب در افغانستان و در منطقه داشته باشیم، خود به خود امنیت خوب ما داریم و ناامنی نتیجه سیاست بد می باشد. پس ما بیشترین سرمایه گذاری باید در قسمت سیاست خوب در افغانستان و در منطقه داشته باشید. شما امنیت تنها با توپ و تانک نمی توانید بیاورید، امنیت با سیاست خوب می توانید بیارید. در قسمت تبعات مثبت اینها ببینید 4 منطقه مهم اقتصادی افغانستان بخش از است. یکی چین می باشد که دومین قدرت اقتصادی دنیا است و تا 10 سال آینده به احتمال زیاد قدرت اول اقتصادی دنیا می باشد. حوزه دوم اقتصادی ما هند و پاکستان می باشد که اینا نزدیک به 2 میلیارد نفر جمعیت دارند و یک اقتصاد بسیار عظیم جنوب آسیا دارند. منطقه سوم اقتصادی افغانستان که بعد اساسی داره منطقه یوراسیا می باشد که شامل آسیای مرکزی، روسیه، قفقاز و بخشی از اروپای شرقی می باشد و منطقه چهارم اقتصادی که افغانستان به او نقش می تواند داشته باشد منطقه آسیای غربی و خاورمیانه می باشد. و اگر ما بتوانیم در منطقه یک گفتمان اقتصاد به هم گره خورده ایجاد کنیم، خود به خود این 4 منطقه را افغانستان میتونه وصل کند. خب شما در سال اول خود یک نقل قول کردیم، یک آرزویی که همه ما افغان ها داریم که ای کاش ما یک بندر آبی می داشتیم. یک آرزو است که همه ما داریم و خدا کنه یک روزی این آرزوی ما برآورده شود. اما ما دیگه کارت هایی داریم که میتواند جایگزین بندر آبی شود. اگر ما بتوانیم از این موقعیت جغرافیایی خود استفاده کنیم، ما واقعا میتوانیم کمک کنیم که این 4 منطقه مهم اقتصادی به هم گره بخورن و 4 منطقه مهم اقتصادی نیازمند افغانستان باثبات هستند. یک نکته دیگه هم میخوایم اشاره کنم، ما باید دنبال دشمن نگردیم که کی دشمن افغانستان است. این هنر نیست که بگیم که ایران دشمن ماست، امریکا دشمن ماست، روسیه دشمن ماست، غرب دشمن ماست. او هنر ما هست که ببینیم که دوست ما کی میتواند باشد. حتی ما میتوانیم در خود پاکستانیان فقط نگیم که پاکستان دشمن ما است، ببینیم که در خود پاکستان دوستای ما کی می باشند. پس این بخصوص برای نسل جوان مهم است که دنبال دشمن نباید باشند، دنبال دوست ما باید. تشکر. عادله جان ګلزاده ته مو ځواب څه تاثیر لري دغه تړون په د افغانستان په امنیت او ثبات باندې او د سیمې؟ موږ همیشه په اقتصادي پیاوړتیا کې دا لیدلې ده چې او د امنیت موضوع باندې خصوصا د افغانستان په قضیه کې چې هغه ځایو کې چې کله بیکاري او بدبختي ډېره وي همالته زموږ امنیت لحاظ نه موږ ډېر مشکلات لرو. نو کله چې د دې موافقتنامې پر اساس باندې او زموږ لاره اروپایي هیوادو ته د ترانزیت له طرفه د خوانه دا په خپله ما مخکې هم یادوري وکړله چې دا پروژه باعث د دې کېږي چې موږ نور زیربنایي برنامې ولرو او هغه زیربنایي برنامې موږ ته په افغانستان کې کار تولیدوي. کله چې کار تولید شو، افغانستان زموږ د ډېرو لویو او عمده مشکلاتو څخه یو دلیل چې په افغانستان بې امنیتي سره سخت مستقیم رابطه لري بیکاري ده. نو زما استدلال دا دی کله چې موږ وکولی شو، حکومت وکولی شي نور کار تولید کړي، نو دا په خپله باعث د دې کېږي چې د امنیتي موضوع کچه لږ راټیټه شي. اما په عمومي توګه امنیتي موضوع یو عمده موضوع ده چې هغه باندې بحث روان دی، مګر رابطه د دې پروژې د امنیتي مسایلو سره زما په نظر باندې دا ده چې یعنی سوال که دست وشیم مثبت اغیز کی که منفی؟ مثبت. عادی صاحب تاسو به جواب وایي د دوی نگرانی دارن که مثلا یا مثلا نظرتان چیست چی تاثیر امضای قرارداد چابهار میتونه بر امنیت و ثبات در افغانستان داشته باشه؟ تاسو بیات است د چابهار بندر ترڅنګ دغلته په پاکستان کې د ګوادر بندر باندې چین تقریبا 40 میلیارډ سرمایه گذاري کړې ده. موږ نه پوهیږو د هغې عکس العمل به په دې ارتباط څه اوسیږي او ترڅنګ یې دغه چې ډاکټر صاحب حدیم دلته موجود دی، وزیر صاحب هم زموږ د معلوماتو په اساس ممکن 14 ترانزیټي لارې موږ ولرو په افغانستان کې، مګر په غالب ګمان په 2003 کال کې
د خوست د غلام خان بندر هم ترانزیت شوی و مګر تر نن پورې عملی چارې رسمی نه دی پیل شوی. علت یې څه ده؟ به نام خدا نازول هستم از ولسوالی کوهستان. ارزش اقتصادی چابهار در افغانستان چیست و در کدام سال دولت قاجار تلاش کرد که همین حاکمیت خود را از چابهار بگیرد؟ خانم باچادری در قطار سوم. به نام خدا همیرا هستم از ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب. سوال ما قسمی است که بندر چابهار بر علاوه اینکه یک موقعیت بازرگانی و تجارتی دارد در قبال خود دیگر کدام خصوصیات دارا می باشد؟ تشکر نظرتان گرفتیم. تاسو به نوبت درکم وروسته. ډاکټر سوادي لاندې وایي څه تاثیر لري چابهار تړون د دریو هیوادو ترمنځ هند افغانستان او ایران د افغانستان په امنیت باندې مثبت که منفي؟ زه فکر نه کوم چې ډېر منفي اثر به څه وکړي. یعنې یو طرف باید چې د فوق العاده شیطاني فکر ولري چې د یو دوه نفرو ترمنځ یو تجارت کېږي او ته به څه د لاره څه د ورته وهې لاره به یې نیسي چې ته ورګه تجارت ونیسي. بالفرض که ومسي احیانا که ومسي زه فکر کوم ناکام به وي او هر څوک چې شروع کړي هغه به څه د سخت بایلونکی په دې کې اوسېږي. ایران په خپله منطقه کې هغه د خپل امنیت ساتلو امکانات لري او د هغه خاص نه منګه کوم مشکل نه لرو. که بالفرض د هندوستان مالونه د افغانستان لارې مرکزي اسیا ته ځي او دلته له حملې لاندې سي زه فکر کوم دا به د افغانستان او یو د هندوستان ترمنځ حتی امنیتي ارتباطات نور هم څه د قوي کړي او هغه طبعا هر څوک چې غواړي چې دغه امنیت له دې لارې نه خرابه کړي نه یوازې داسې خپل مطلب ته به څه د ونرسېږي بلکې نور به هم څه د بایلونکی اوسېږي په دې ارتباط باندې. ولې احتمال د هر څه شته دی د هغه لحاظه. یو بل نظر اوس مخکې ورته وړاندې سه چې هر څومره زموږ ارتباطات یو بل سره اقتصادي زیاتېږي د پخوانی نظر و د هنري کیسنجر لخوا وړاندې سوی و چې که چېرته اقتصادي اتکا په یو بل باندې د زیاتېږي اختلافات هغه کمیږي تشنج څه د هغه کېږي کمیږي. زه فکر کوم دا یو ځل چې دا پروژې تکمیل شي و مثال د اروپا اتحادیه او بلې د اروپا اتحادیه او شرقي اروپا هغه دا شی د دیتانت لپاره د روسیې سره نیولی چې ګار څومره چې روسیه په غربي اروپا باندې متکي سي مغره به هغه کمیږي یا غربي اروپا په هغوی باندې متکي سي. دا وخت کې دا منطقه هغه وخت کې عملي کېدلی سي چې دا زموږ د ځینې پروژې تکمیل سي او پاکستان رښتیا په موږ باندې هم څه د هغه سي متکي سي. اما په شروع کې فعلا د پاکستان اتکا هغومره ډېره نه ده په موږ باندې نو کېدی سي چې هغه امنیتي بعد یا سیاسي بعد په اقتصادي موضوعاتو باندې څه د زورور سي او دوی یو څه سوء استفاده له دې ځینو کې. ولې په طویل المدت کې که دغه پروژې تکمیلیږي او یو بل سره د ممالک سره نښلي بیا په هغه صورت سره دغه منطق سره قوي کېږي. تشکر. تاسو لاسجک کړی و ځان معرفي کوئ؟ ما نوم حاجي امان الله د پکتیا د ولایت. لکه څنګه چې مخته حدیث صاحب وویلې چې دا تړونونه مخکې پاکستان سره کړي وو چې د افغانستان موټر به پاکستان ته خالي کېږي او د پاکستان به افغانستان ته راځي خالي کېږي. مګر د څو شپو دپاره نه ما ونه لیدل. آیا دا اوس تړون به معاش وي او که به څه دوام ولري؟ په دې باندې لږ معلومات راکړئ. مننه. میر حیدر از ولایت فاریاب در قطار چهارم سوال دیگه مطرح میکنه. میر حیدر. در ولایت ما بادام داریم، پسته داریم، چهارمغز داریم، همه شی داریم. منتها چی تضمینی هست که ما این را از طریق بندر چابهار خارج از کشور کنیم؟ تشکر. سوال بسیار خوب است وزیر صاحب. تا صحبت‌هایی که شد متوجه از این بود که ما چیزی را عموما از بندر چابهار از طریق بندر چابهار وارد کرده میتونیم افغانستان چون یک کشور مصرفی است. این ریش سفید و بزرگواری که در اینجا هستن و امثال اینا شاید اموال داشته باشه که بخواین صادر کنن و افغانستان یک نظر هم موجود است که تنها متوجه حق ترانزیت از این طریق نباشه. باید کار بکنه که محصولات زیادی تولید شود و از این طریق امکان صدورش فراهم شود. چقدر زودی کار شده میتونه و چه امکاناتی میتونه فراهم شود؟ اصلا اصل بحث موضوع همین نمی است که مثلا ما چطور از چابهار برای صادرات خود استفاده کرده میدونیم. منابع طبیعی ما فوق العاده زیاد در اختیار داریم. دو چیزی که برای ما مشکل ساخته، یکی است که مشکل امنیتی است که او هم انشالله امیدوار هستیم که او حل شود. ولی زیربنا چیزی که ما تا به حال به او مشکل داریم مسئله زیربنا است. و این پروژه کلان را که ما یاد کردم انشالله که انتقال هم است. مثلا لاری های افغانستان قابلیت گذاشتن به کشورهای دیگر نداره. او را ما فکر کنم که یک مدیریت سالم به وجود بیاید و هم امکاناتش وجود داره.
ما فکر میکنم که تا به حال چیزی که برادر ما سوال کردن که وسایت ما را حالا برای فعلا چابهار که ما موافق است که وسایت افغانستان با شرایط خاصش با چابهار همین وسایت فعلی را ولی اصل موضوعی که مثلا موضوع صادرات است، ما در قسمت صادرات ما باید زیربنای خود تقویه بکنیم. چند ماه پیش که با بندر چابهار سفر کردم، این امکاناتی که در بندر چابهار فعلا وجود داره واقعا یک بندری است که بیشتر بحثش که شد. تا به حال چند مشکل وجود داشت که مثلا یک کد بندری وجود نداشت که او کدم در اواخر برشان داده شده. کشتی هایی که می آمد و کشتی ها در بندر عباس می آمد که با کشتی های خود دیجا تخلیه می شد. حالا امو امکانات در خود بندر چابهار وجود داره و سفر آخری که داشتم 200 میلیون دلار که هند میگه سرمایه گذاری کرده، در چه بخشای سرمایه گذاری شده؟ ارتقای ظرفیت نبوده؟ خب کلش با زیربنا است. که مثلا تا چند وقت پیش کشتی هایی که می آمد از 40,000 تن بالا نمیدانست در لنگر بکنن. حالا به 100,000 تن ای ظرفیت بالا برده که همین لایکشی یا کردن و امو ظرفیت. یک معلومات برای تاجرای افغانستان و صادرکننده های مثل میرای درباره اگر لطف کنین که مثلا اگر یک کسی بخواد از او طریق مال خود صادر کنه، میتونه با لاری خود مال خود بار کنه و ببره به او بندر و از او طریق صادر کنه، درست است؟ بله. مگر چقدر زودتر؟ همین کمیته تکنیکی را که ما پیشتر یاد کردم که کمیته در موافقت نامه آمده که کمیته تکنیکی ایجاد میشه. در کمیته تکنیکی تا 3 ماه را اولین مجلس خود میکنه و بعد از او کمیته تعقیبی که را تعقیب بکنه هر 2 ماه را تعقیب میکنن. یعنی بحث اولین مجلس در 3 ماه اول امیدوار زمان تعیین کرده نمیتونین برای در 3 ماه اول بعد از امضای قرارداد، یعنی او مجلس دایر میشه و احتمالاً هم که به افغانستان باشه. تشکر. مهربانی که استاد زوار صاحب میشه روشنی پرتن یک چون بخش از مسئولیت‌های شما هم هست. بله، موافقت نامه تجارتی و ترانزیتی بین فعلا دو جانبه بین ایران و افغانستان است و این از سالها قبل امضا شده و تا فعلا مری الاجرا است. به این معنی که از او فعلا تجارای ما استفاده کرده میتونن تا زمانی که تیم تکنیکی دو کشور یعنی ایران و افغانستان با هم یکجا میشن و سر موضوعات بعدی مشکلات دیگه که تجارای ما می داشته باشه و خصوصا در قسمت چابهار او مشکلات هم رفع میشن. مگر برای فعلا موافقت نامه دو جانبه با ایران داریم در قسمت ترانزیت و تجارت به چابهار. ولی 3 جانبه مثلا که مثلا تاجرای افغانستان بخواین به هند و یا مثلا هندیا بخواین از طریق چابهار از طریق افغانستان با آسیای میانه صادر کنن، چقدر زود این عمل انجام شده میتونه؟ په فعلي تړون کې دا یو ډیر عمومي تړون دی چې د خپل د چابهار د بندر په موافقت نامې باندې بحث شوی دی چې 3 هیوادونه په دې برخه کې موافقه کوي او دا پروژه باید مخکې لاړ شي. دغه نه بعد چې تخنیکی موضوعات راځي چې تجاران د دې نه باید استفاده وکړي. یعنی په دې موافقت نامې کې دې ته اشاره شوې ده چې دا بندر د افغانستان د صادراتو لپاره او د وارداتو لپاره دغه نه به استفاده ونه کیږي. یعنی زموږ تجاران ونه استفاده کولی شي. دا په دې معنا باندې که موږ وکولی شو هند ته یا د هند خپل چابهار بندر ته او په دغه رنګ په دې چې موږ په مرکز کې کوو همیشه د دې ترانزیت نه زموږ په ګټه دی او موږ استفاده ونه کولی شو. اما تخنیکی موضوعات چې څه وخت په څه مقدار دا بحث راتلونکی بحث دی. اما په اجندا کې شته. پاسخ شما به سوال ارتقای ظرفیت صادراتی افغانستان از طریق چابهار. خب ببینید ما خوشبختانه چند فاکتور مثبت داریم. یکی که تاجرای افغانستان پول زیاد دارند، یعنی در بین کشورهای منطقه خوشبختانه تاجرای افغانستان پولدارترین هستند، در خیلی جاها اینا سرمایه گذار. نکته مثبت دیگه که تاجرای افغان دارن، اینا در کار خود بسیار پخته هستن برعکس سیاسیون افغانستان اینا هستن. پس خوشبختانه طبقه تاجر افغانستان پول دارد، مهارت‌های پول پیدا کردن خوب دارند. مشکل تاجر افغانستان حس مهندوستی اینا ضعیف است. به جایی که بیان در کشور خود سرمایه گذاری کنن، متاسفانه میرن به ترکیه به جای دیگه سرمایه گذاری کنن. پس یک راه ارتقای ظرفیت افغانستان این است که ما از تاجرای افغان بخوایم که کمی هم به فکر کشور و خاک و ولایت و ولسوالی خود باشن. هر تاجر
خب منتظر محمود، من تاجرای کلان میگم که در جای میلیون، مگر این در مورد واردات شاید صحیح باشه، در مورد صادرات نه، در قسمت صادرات هم هست. صادرات که هست مثلا همون بادامی که این وطندار ما از فاریاب گفتن نیاز دارد که مارکتینگ شود، نیاز به بسته‌بندی دارد و یک تاجر بیاید پیدا شود یک کارخانه جور کنه همونجا در قسمت بسته‌بندی از این کمک کنه. پس ما ضمن که ما از حکومت انتظار داریم که سیاسیون ما هم کارهای خود درست انجام بدن، تاجرای افغانستان هم یک کم حس میهندوستی خود بیشتر کنن، بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنن. مشکل ناامنی قابل مدیریت است، جنجال‌های سیاسی قابل مدیریت، هیچ جای نگرانی نیست خوشبختانه. پس واقعا اگر تاجرای افغان ما بتوانیم اونها تشویق کنیم که بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن، ما میتونیم اقتصاد افغانستان از ولایات از ولسوالیات تکان بدیم. یک از همون کارهایی است که واقعا ما طبقه تاجر افغانستان تشویق کنیم که بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن. در قسمت دوم جار و جنجال‌های سیاسی حکومت است. جار و جنجال‌های سیاسی حکومت است که عرض کردم که اصل ناامنی سیاست بد می باشد. ما سیاست خود باید درست کنیم که بتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. ډاکټر صاحب حدیث تاسو وړاندیزونه د صادراتو د زیاتولو لپاره دغه بندر لري. دا د سرمایه‌ګذاري په ارتباط باندې وایم، به سرمایه‌ګذاري لپاره باید یو مساعد محیط په مملکت کې اوسیږي. زما په عقیده ټول احترام سره چې ډاکټر صاحب ته لرم، داسې نه دي چې زموږ سرمایه‌ګذاران وطن پرست نه دي یا وطن دوست نه دي، اما په داخل د مملکت کې باید قانوني زمینه ورته مساعده اوسیږي، مسؤون حالت اوسیږي او امنیتي حالت څخه ښه اوسیږي. ګوره په اولو څو کلو کې خلکو څخه ډېر دلته سرمایه‌ګذاري وکړله، په تېرو درو کلو کې زموږ سرمایه‌ګذاري بالکل کمه شوې ده او د فرار د سرمایې څخه زیات شوی، ځکه چې امنیت دلته درست نه ده او حکومتداري هم پکې هغه شوې ده، ضعیفه شوې. زما هغه به دوستانو ته دا ویلي صادراتو په ارتباط باندې زه فکر کوم چې حکومت یو پلان ګذاري ته څه ضرورت لري. موږ یو وخت کې مثلا ویلي چې زموږ هغه صادرات لپاره هغه نشته ده، جای نشته ده، بازار نشته. یو څو کاله مخکې ایران له موږ نه 10,000 ټنه منې وغوښتلې، موږ چې بازار ته لاړو ټول مې ولیدل 1000 ټنو نه زیات پیدا نه کړلې په کې. دغه قسم واړه تولید چې یو څوک فقط یو باغ لري او په هغه باندې چې په هغه باندې اتکا وکړو، زه فکر کوم موږ په بین المللي سطحه دغه رقابت نشو کولی. او بل مشکل د سورس کولو او د هغه هم باید څه ورسره وشي. یعنې زموږ تجارت او زموږ تولید ډېر په سټنډرډ برابر نه ده، او تر څو پورې چې په سټنډرډ برابر نه شي دنیا یې نه اخلي. ولو څنګه برابرېدلی شي مثلا د صحت له لحاظه هلته اصول شته د سټنډرډ لپاره او مؤسسات زموږ د نورم سټنډرډ. زما منظور مې دا دی چې خلک په تولید کې یعنی سرمایه‌داران په تولید کې پانګه اچوي، اما په دغسې نورو په ټکنالوژیو کې چې دا سم جوړ کړي، کارتنونه ورته جوړ کړي او داسې کې چې خلکو ته په زړه پورې پیرونکو ته دغسې شیانو کې پانګه نه ده اچولې. تېرو 10 کلو کې دلته ډېرې کمپنیګانې د کارتنو جوړې شوي دي، اوس حتی کار ورته نشته، د ظرفیت هغه یې جګ ده، حجم زیات ده او کار په هغه باندې څه ده کم دی. زموږ تجارت او صنعت په صورت عموم څه ده ډېر مسلکي نه دی، او زه فکر کوم حکومت ضرورت لري چې دغه تجارت تاجرانو او صنعتکارانو سره کومک وکړي چې دا زموږ تجارت او صنعت زموږ هغه کې په سټنډرډ برابر کړي چې موږ وکولی شو چې هغه خپل صادرات زیات کړو. په دغه اوسني حالت چې موږ تولیدات لرو غیر د هند او پاکستان نه موږ بل ځای ته صادرات نشو کولی. 80% زموږ میوه وچه او تازه میوه پاکستان ته ځي، یو کم مقدار یې د هند ته ځي. دغه میوه که موږ هغه ته اروپا ته ولیږو قیمت به یې څه د ښه ډېر څه د زیات اوسیږي، ولې متاسفانه په هغه سټنډرډ صحیح سټنډرډ باندې برابر نه ده، هغوی نه اخلي رانه. دا د حکومت وظیفه ده چې زموږ محصولات د سټنډرډ سره سم جوړ شي او صادرات مو هم د سټنډرډ سره سم جوړ شي، او هر هغه سرمایه‌ګذاري ته چې په دې ارتباط دا که پاکینګ وسیږي او که نور شی ورسره وسیږي باید هغه هم د حکومت لخوا تشکر بسیار کوتاه لطف کنید. بسیار کوتاه همینجا. اصلا اگر ما منتظر از این باشیم که حکومت کل چیزا رو حکومت بکنه بسیار به نظر ما عملی نیست. ما اواخر مثلا ما هر روز تقریبا هر هفته یک بار رئیس جمهور یک مجلس داره، شورای عالی اقتصادی، و اوج سر مسائل اقتصادی حداقل هفته 300 400 بحث میشه که ما هم در اوج عضویت دارم.
ما اصلا سر مسئله اساسی که مثلا ما پول تجار چه رقم بریم باید یک راه قانونی را پیدا بکنیم که ما مشارکت عامه و خصوصی را سرش بحث داریم که انشالله تا ظرف 1 ماه یا 2 ماه دیگه قانون نهایی میشه. وقتی قانون مشارکت عامه خصوصی نهایی میشه دوجه تجار ما میتونه، سرمایه گذار ما میتونه که با هبای لوجستیکی یا بخشایی که مراکز لوجستیکی را بسازه که دوجه هم کار ایجاد شود، هم مسائل استانداردسازی در اونجا صورت بگیره و این ظرفیت و این پول باید تجار ما بیاره و با یک مشارکت با حکومت که زمینش حکومت در اختیار قرار بده، مسائل قانونیش حکومت ولی پولش اونا بیاره و بعد از اینکه بسته‌بندی و استاندارد شد برای صادرات بس کمک. ډیره مننه لګرانو ملمنو لتاس حاضرینو نه د آزاد جرګې وخت هم دلته بشپړ شو او خو ډاډه یم چې موضوع ډیره مهمه ده. لتاس سره دلته او اوریدونکو او لیدونکو سره به پوښتنې پاتې. اگر سوالات دارن با برنامه شامگاهی BBC یک شنبه آینده و برنامه صدای شما استاسی غږ خبرونه ته زنگ وهی زنگ بزنین، سوالاتتان با همکاران ما در میان بگذارین. د آزاد جرګې ډله به په همدې ځای تر بلې خبرونې درنه اجازه وغواړو. د خدای پامان. خداحافظ.